هم هغه شی دی چې تعلق د انسان د ظاهر بدن سره دی. زنا هم هغه شی دی چې تعلق د ظاهر بدن سره دی. سود هم هغه شی دی چې تعلق د انسان د ظاهر بدن سره دی. جوارم هغه شی دی چې تعلق د انسان د ظاهر بدن سره دی. تاسو ډېری نمونې نور هم شته زموږ استادو په شریعت کې، او خلاصه دا ده چې هغه احکام چې د هغې تعلق د انسان د ظاهر بدن سره دی نو هغه په څو قسمه دي؟ کوم یو اوامر دی او دویمه زمو استاد د ظاهري ډانچې سره چې تعلق دی. ځینې داسې کارونه دي چې رب العالمین وی کوي، او ځینې داسې کارونه دي چې رب العالمین موږ تاسو دغې نه منع کړي یو. دا په کوم څه چې ماموره کړي و دې ته اوامر وایي، او دا د کوم څه نه چې منع کړي و سالکانو دې ته څه ویلی کېږي؟ نواهي. دویم هغه احکام چې د هغې تعلق د انسان د باطن سره دی او د انسان د قلب سره دی. ځینې احکام دي د باطن سره تعلق لري او د انسان د قلب سره تعلق لري، نو هغه علما لیکي په دوه قسمه دي. ځینې پکې اوامر دي او ځینې پکې نواهي دي. څه قلبي کارونه هم دي چې رب العالمین د ځینو باره کې وی کوي او د ځینو باره کې منع کړي و چې مه یې کوئ. کوم شیان دي چې موږ او تاسو ورباندې ماموره یو چې هغه وکئ. د هغې نمونې مولوي صاحبانو کل ایمان بالله تعالی، دا په خدای تعالی ایمان. ګوره ایمان چا ته وایي؟ د زړه باور ته، تصدیق ته ویلی کېږي. نو د ایمان تعلق د چا سره دی؟ دا د قلب سره دی. باور زړه کې راځي، د باور تعلق د چا سره دی؟ د قلب سره. یا لکه مولوي صاحبانو ایمان د الله تعالی په ملایکو، ایمان په کتابونو، ایمان په رسولانو، دا ټول هغه څه دي چې د دوی په باره کې به په زړه کې یقین او باور لري. هغه اړخونه یې بیل بیل دي. انشاءالله په دې به تاسو ته تفصیلي وضاحت وکړم چې د ایمان بالله څه مقصد. په خدای تعالی باور لري، یقین لري. څه معنا؟ نو دا معنا چې رب العالمین موجود دی، دا معنا چې الله تعالی واحد دی، شریکان نشته ورسره، دا معنا چې الله تعالی د ټولو کائناتو تربیت او روزنه کړې ده وغیره مختلف اړخونه دي. ایمان پر رسولانو په زړه کې یو انسان باور لري په دې چې الله تعالی دنیا ته پیغمبران را لېږلي دي. دې پیغمبرانو دنیا ته د الله تعالی د لوري احکام راوړي. دا پیغمبران انسانان دي، د ګناهونو نه معصوم او پاک دي، ګناهونه ترې نه کېږي، مختلف اړخونه لري. نو دې ته ایمان بالرسول وایي. خو لنډه ده هغه شیان چې موږ او تاسې ورباندې مامور یو او تعلق د زړه سره دی، لکه هغه ایمان دی. دا کوم آمنت بالله چې موږ او تاسې وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله وآمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق. نو دغه آمنت بالله ګانو کې چې کوم شی ذکر ده هغې ته مولوي صاحبانو مومن به وایي. چې ورته وایي آمنت بالله څه معنا؟ زه په الله تعالی یقین او باور لرم. نو دا باور چې په